د ساينس نړۍ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. دا ویډیوګانې ملګرو سره شریکې کړئ، په خپله یې وګورئ او موږ ته رایې راکړئ چې زموږ د ویډیوګانې په پښتو ژبه کې د ساینس علومو د ورګډولو لپاره څه ګټورې ثابتېدلی شي او که نه، او موږ ته خپله رایې راکړئ، زموږ د کمۍ موږ ته په ګوته کړئ. ستاسو د ټولو ډېره مننه. د ساینس نړۍ په نننۍ ویډیو کې موږ د رڼا په هکله خبرې کوو. رڼا له څه شي جوړه ده، تعریف یې موږ څنګه کولی شو، او د رڼا تر شا په تیارو کې پټ رازونه څه دي. رڼا د کائنات په منابعو کې تر ټولو مهمه منبع ده، یو داسې قوت چې په اصل کې برېښنایي مقناطیسي قوت دی، خو لیدل یې په سترګو ممکن دي. د رڼا طول او موج له 4 واخله تر 200 نینومیټره دی. رڼا د قوت یعنی د انرژۍ یو شکل دی او داسې یو شغله چې کله سترګو سره جنګیږي نو د لیدو احساس کوي. او یا به داسې ووایو چې موږ د فقط د رڼا په ذریعې سره په سترګو وینو. د هغې رڼا چې په ذریعې سره یې موږ وینو طول او موج یې د 1 انچ 40 زره تقسیم شوې حصه ده. د رڼا جوړښت له وړو ذرو شوي وي چې ورته پوټان ویل کېږي. کله چې دغه پوټان په کوم وجود پرېوځي نو د هغې سره جنګیږي او واپس زموږ په سترګو راځي او دغې ذریعې سره موږ وینو. په کائنات کې هر رنګ رڼا په هر ځای کې یو شان رفتار لري چې رفتار یې په 1 سکند کې 1,80,000 کیلومیټره دی، چې تر اوسه د معلومو رفتارونو تر ټولو تیز رفتار دی. رڼا همیشه په نیغه لیګه کې سفر کوي، خو که ورته مخې ته آینه یا کوم بل برېښنایي څیز مخې ته کړل شي نو رڼا ته خپله لار بدلوي. که مو چېرته د خلا تصویران لیدلي وي نو پکې مکمله تیاره وي، خو فقط سیاره یا ستوري یا کومه مصنوعي سپوږمکۍ برېښي، باقي خوا او شا مکمله تیاره وي. دا ځکه چې رڼا کله په کوم مادي څیز پرېوځي نو هغه سره ټکر کیږي او واپس راتمبیږي. هغه واپس راتمبېدونکې رڼا په سترګو لګي او سترګو ته د هغه څیز عکس ور محسوسوي. پوښتنه دا ده چې په خپله رڼا د تیارې د نشتون ثبوت دی که نه د تیارې په نشتون کې موږ رڼا محسوسولی شو. په خپله رڼا هم دې ته محتاجه ده چې په کوم مادي وجود ور پرېوځي، له هغه سره ریفلیکټ یا راوتمبېږي او واپس په سترګو ولګي او موږ ته هغه څیز له لمر څخه تر ځمکه پورې په خلا کې رڼا ډېر اوږد سفر کوي. مګر خلا چې تشیال دی، هیڅ مادي وجود پکې نشته دی، نو خلا مکمله تیاره ښکاري او ځمکه مکمله روښانه ښکاري. دا په دې چې ځمکه باندې هغه رڼا پرېوځي، هغه ریفلیکټ کیږي او د ځمکې عکس د هغې رڼا په واسطه باندې جوړیږي. هم په خلا یا فضا کې موږ ته هغه څه فقط لیدلی شي چې رڼا پرې پرېوځي. تشه خلا بالکل تیاروي، مکمله تیاروي، مګر په خلا کې که کوم ډېر لرې څیز وي چې رڼا پرې پرېوځي هغه موږ ته ښکاري. د ساینس نړۍ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. دا ویډیوګانې ملګرو سره شریکې کړئ، په خپله یې وګورئ او موږ ته رایې راکړئ چې زموږ د ویډیوګانې په پښتو ژبه کې د ساینس علومو د ورګډولو لپاره څه ګټورې ثابتېدلی شي او که نه، او موږ ته خپله رایې راکړئ، زموږ د کمۍ موږ ته په ګوته کړئ. ستاسو د ټولو ډېره